السلام علیکم. آیا غواړې په ډېرې اسانۍ په لږ وخت کې او په ښه ډول باندې قرآن کریم حفظ کړې؟ آیا ارمان دې دی چې ځینې آیتونه اورې وایې کاشکې مې دا حفظ کړی وای؟ آیا د قرآن کریم د حفظولو له اجر نه خبر یې؟ آیا دا دې ارمان دی چې قرآن کریم حفظ کړې؟ راځئ نن درته یوه ډېره اسانه طریقه ښیم چې زه یې په خپله هم عملي کومه. عملي طریقه ده، په ډېرې اسانۍ باندې تاسې کولی شئ قرآن کریم حفظ کړئ. د قرآن کریم هغه ځینې آیتونه حد اقل که نور ټول نشئ کوی حفظ کړئ او د دې تر څنګ چې اجر ترلاسه کوئ وکوی شئ د دغه څو آیتونو چې حفظ کوئ په خپل لمونځ کې ولولئ، خوند ترې واخلئ او د الله پاک کلام په خپل زړه کې وساتئ. په اجر یې نه غږېږم چې تر سبا وغږېږم هم کمه ده او خلاص به نه شي، ځکه چې په قرآن کریم په حفظ کولو باندې قیامت کې الله پاک قاري ته وایي یا حافظ ته وایي چې تر هغې پورې قرآن لوله تر څو چې د منزل پورته کېږي، یا ولوله تر هغې پورې چې آخري آیته پورې ستا حفظ وي، تر کومه پورې چې ته قرآن کریم تلاوت کوې تر همدې د مقام لوړېږي. نو تر ټولو مهمه خبره دا ده د قرآن کریم د حفظ دپاره چې ته باید خپل نیت خالص کړې او دا دې په فکر او دا دې په نیت کې چې دا عظیم کتاب دې زړه ته داخلومه یا حافظې ته خپل سپارم، حفظ کومه تر څو الله پاک راضي کړم او اجر یې وګټم. بل دا چې لمونځونو کې دغه قرآن کریم تلاوت کړم، لار کې چې چېرته روان یم تلاوت یې کړم. ما د یو کس ویډیو کتله په ټکسي کې قرآن کریم حفظ کړی و، ټکسیوانو قرآن کریم یې حفظ کړی و. یعنې ډېره اسانه ده، کیدی شي هېڅ کوم مشکل نه لري. زه یوه اسانه طریقه ولره تاسو ته ښیم. دا طریقه داسې ده چې تاسې هره ورځ د خپلې وسې مطابق که کوای شئ 15 آیته، که یې نشئ کوای 3 آیته حد اقل د قرآن کریم، وروسته چې بیا مخکې ځئ د قرآن کریم ځینې آیتونه در باندې اوږدېږي، بیا کیدی شي تاسې 15 آیته حفظ نشئ کړی، 3 آیته حد اقل د ورځې، 3 آیته خو هېڅ شی هم نه دی، یا 15 آیته که کولی شئ. کوم آیتونه چې لنډ و 15 حفظ کوئ د ورځې، کوم چې اوږده و هغه تاسې کولی شئ مثلا ورځ کې 3 دانې 3 آیتونه حفظ کړئ. طریقه یې داسې ده. مثلا زه موبایل تاسو ته مثال در کوم، ځکه چې هر چېرته تاسې سره یې، هر ځای کې چې وخت لرئ کولی شئ له موبایل نه استفاده وکړئ تر څو قرآن کریم حفظ کړئ. مثلا زه شروع د 10مې سپارې نه وکړم. 10مې سپارې ته لاړ شئ، مثلا عما یتساءلون زده کوئ، یا 29مې سپارې کې تبارک الذی یا یاسین سورت یا نور سورتونه چې ستاسې د خوښې سورتونه دي هغه حفظ کوئ. داسې وکئ. ګورئ دلته وګورئ، مثلا زه نن غواړم 15 آیته حفظ کړم. داسې وکئ، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. هر آیت لومړی 10 ځله 15 نه تر 10 ځلو پورې له مخه ولولئ. مثلا عما یتساءلون عما یتساءلون عما یتساءلون عما یتساءلون 15 وارې دا تکرار کړئ. بیا 15 وارې د دې نه وروسته وروستی آیت پسې تکرار کړئ. عما یتساءلون عن النبأ العظیم عن النبأ العظیم عن النبأ العظیم عن النبأ العظیم 15 وارې دا تکرار شو. بیا ورپسې 15 وارې ورپسې آیت تکرار کړئ. الذي هم فيه مختلفون الذي هم فيه مختلفون الذي هم فيه مختلفون الذي هم فيه مختلفون 15 وارې یا 10 وارې، څومره چې ډېر کوئ همدومره پخېږي. دا د مخې نه تاسې وایئ. بیا 15 دفعې مثلا قرآن شریف یا موبایل هر څه نه چې حفظ کوئ هغه کېږدئ. بیا یې له ذهن نه یادو نه ووایئ. دغه هر آیت جدا جدا عما یتساءلون عما یتساءلون عما یتساءلون عما یتساءلون عما یتساءلون 10 وارې 20 وارې چې څومره کوی شئ فکر ورته کوئ، حافظې ته وسپارئ، داسې لکه حافظې ته چې ورسپارئ، داسې فکر کوئ چې لاړ حافظې ته، دغه شکل باندې. بیا ورپسې عما يتساءلون عن النبأ العظیم عن النبأ العظیم عن النبأ العظیم عن النبأ العظیم دا چې مو ووایه. بیا عما يتساءلون عن النبأ العظیم عما يتساءلون عن النبأ العظیم د دواړه آیتونه 10 وارې ووایئ. بیا 3 آیت 10 وارې ووایئ. عما يتساءلون عن النبأ العظیم الذي هم فيه مختلفون الذي هم فيه مختلفون الذي هم فيه مختلفون. بیا د 3 واړه آیته 3 وارې بیا مثلا 3 واړه آیته یو ځای 10 وارې تکرار کړي. عما يتساءلون عن النبأ العظیم الذي هم فيه مختلفون
دا درې واړه آیتونه چې یو ځای بیا هم مثلا 10 وارې تکرار کړل، بیا دا حفظ شو ستاسې انشاءالله. بیا څه کوئ؟ هر لمانځه کې مثلا په خصوصا په سنت المنځونو کې یا په فرایضو کې هر یو تن کې چې کېدو، د هر لمانځه په یو رکعت کې دا وایي، 3 وارې تکراروئ. مثلا غرمې دې لمونځ کوو، همدغه آیتونه چې دي نن حفظ کړي دي، سحر لمونځ نه شروع که، سنت المنځ کې یو ځل ووایه په یو رکعت کې، بیا په دویم مثلا د دویم فرض لمونځ په لومړي رکعت کې ووایه. 3 آیتونه دي، په 3 آیتونو باندې ته کوای شي مثلا قرآن کریم د سورت ویلو په منځ کې د سورت ویلو اصل دا دی چې یا باید یو اوږد آیت وي یا باید یو لنډ آیت وي. نو کله چې ته دغه اوږد آیت په ځای دغه 3 آیته لنډ وایې هم کفایت کوي. 3 آیتونه ووایه، ځه لاړ شه رکوع ته لمونځ پرې وکړه. په هر رکعت کې هم کولی شي. د ځینو علماو دغه دی چې قرآن کریم انشاءالله مشکل نشته دی، خو بهتره دا ده چې یو دا ووایه شي او بل مثلا پرون چې دې حفظ کړی یا سبا ته چې حفظ کړې، پرونی درس هم ورسره نن تکرار که، سبا نننی پرونی هم تکرار که، نننی هم تکرار که، ورسره دغه آیتونه چې دې حفظ کړي د تکرار که. مثلا نن د 3 آیته ده اما یتساءلون سورة النبأ دا دې حفظ کړل، سبا چې د 3 حفظ کړل بیا سبا ته مثلا لومړي رکعت کې دغه لومړي 3 آیتونه وایه، دویم رکعت کې بیا 3 آیتونه نور چې دي حفظ کړي دي دا ووایه. همداسې هر لمونځ کې هر رکعت کې دا کوم حفظ چې دې کړی دا تکراروه. څو ګټې کې؟ یو ګټه دا ده چې قرآن کریم دې پخېږي. کله چې ته هر ورځ لمونځ کې وایې او دا ټول 15 دقیقې نه نیسي، دا 3 آیته چې ته 10 وارې مثلا د مخه 10 وارې د یاده یا بیا یې تکرار کړي 3 واړه یو ځل 10 وارې 15 دقیقې شاوخوا نه نیسي. 15 دقیقې وخت هر ورځ قرآن کریم دپاره ځانګړی کړه، ته کوای شي په ډېرې اسانۍ باندې قرآن کریم حفظ کړي. کوم سورتونه چې دې خوښ وي، کوم سورتونه چې غواړې هغه په ډېره اسانۍ باندې حفظ کولی شي. قرآن کریم ټول ټال تقریبا 6600 آیتونه دي شاوخوا دغسې، دقیق مې نه دي حساب کړي، خو مختلف خلک بیا مختلف نظرونه لري. فکر وکړه چې 6600 یې ونیسو، 6600 تقسیم په 3 مثلا دغه آیتونه به لنډ مې ځینې پکې ډېر ویلی شي. تقریبا چې انسان یې حساب کړي 360 ورځې ضرب په 3 تقریبا 1000 آیتونه په یوه کال کې، زرو نه هم ډېر، 1,000 آیتونه په یوه کال کې ته حفظ کولی شي. یعنې که په دغسې عادي شکل روان ته یو کال کې نیم قرآن حفظ کولی شي، په 2 کالو کې ټول قرآن حفظ کولی شي. یا که 15 آیتونه دغه کې کولی شي په یو کال یا 2 میاشتو کې قرآن کریم، یو کال او 2 میاشتې قرآن کریم حفظ کړي. قاریان یې په خپله ټول یعنې په زحمت باندې قرآن کریم یو نیم کال 2 کالو کې حفظ کوي. ته هم کولی شي قرآن کریم په یو نیم کال 2 کالو کې حفظ کړي، خو په ډېرې اسانۍ هېڅ به پرې پوهېږم نه. د ورځې 15 آیته حفظ کوه، 3 آیته حفظ کوه او بیا په هر لمونځ کې دا آیتونه تکراروه. بیا مثلا راتلونکې هفتې کې نوی درس هم وایه، د پخوانی درس هم ورسره تکراروه. مثلا راتلونکې هفتې کې زه سورة النبأ ما خلاص کوم مثال، بیا راځم د اول نه شروع کوم. د قرآن کریم دومره تکرار کړئ چې پوخ شي. چیرته چاته ناست انتظار وي، چیرته په ټکسي کې روان وي، چیرته مثلا کوم چیرته دی چاته انتظار کوو، چیرته روان وي په لاره باندې کوم چیرته سفر درلوده، اتومات موبایل اپلیکیشن راواخله، قرآن کریم راوړه، کوم ځای چې دې حفظ کړی دی باقي 3 آیتونه حفظ کړه او پخوانی درس دې تکرار کړه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم عما یتساءلون عن النبأ العظیم الذی هم فیه مختلفون کلا سیعلمون ثم کلا سیعلمون الم نجعل الارض مهادا والجبال اوتادا. داسې تکراروه. لمانځه کې چې ودرېدې الله اکبر وایه، الحمدلله نه وروسته بیا وایه چې اما یتساءلون عن النبأ العظیم الذی هم فیه مختلفون. کوشش وکړئ اول 13مه سپاره حفظ کړئ، بیا 29مه حفظ کړئ، بیا که کولی شئ قرآن کریم له سره پسې شروع کړئ. قاریان په همدغه طریقه باندې قرآن کریم حفظ کوي. ما الحمدلله په همدغه طریقه باندې قرآن کریم ډېر په ښه شکل باندې حفظ کړی دی. په دې طریقه باندې تاسې کولی شئ، دا عملي طریقه ده، زه یې خپل هم کوم. او کله چې مثلا که تاسو تهجد ته راپاڅېږئ او بیا قرآن تکراروئ دا ډېر ګټه کوي او الله نه مرسته وغواړئ. مهمه دا ده چې تاسې قرآن کریم د حفظ کولو دپاره د الله نه مرسته وغواړئ، ځکه الله پاک یې درته اسانه کوي. ناممکنه ده چې یو څوک د داسې کتاب مثلا په خپل سینه کې وساتي یا حفظ یې کړي مګر دا چې قرآن وي، ځکه چې الله پاک قرآن اسانه کړی دی او دا برکتي کتاب دی. دا چې ستا زړه ته لاړ شي ته به بهترین انسان شي. د قرآن کریم حفظ کول غټ کار دی، اسانه کار نه دی. حتما دا کار وکړه. السلام علیکم.